سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. غواړم داسې یو څه درته معرفي کړمه چې تاسې هر څوک وکولای شئ د خپل ملګري موقعیت معلوم کړئ، که خارج کې وي یا داخل کې وي یا هر ځای کې وي، نو هغه غافلګیر کېږي او د هغو موقعیت به تاسې په لاس راوړئ چې کوم هېواد کې، په کوم ځای کې، په کوم کور کې دی اوس فلحاله اوسیږي. نو د دې لپاره که غواړئ دا زده کړه ووینئ، ویډیو تر اخره وګورئ، ډېره جالبه ده، ډېره خوندوره ده. راځئ ویډیو به وګورو. غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د یو دوست ادرس معلوم کړو. هغه هم تاسو کولی شئ د ساده اس ام اس له لورې یا د واټساپ یا د مسنجر د هر څه له لارې تاسو کولی شئ هغو ته پیغام ولېږئ او د هغو ادرس تاسو ته ښکاره شي. نو راځم په دې موبایل کې یو اپلیکیشن خلاصومه. دا اپلیکیشن ده آی فیل لوګر په نامه باندې. داسې کله خلاصه اوس دغه یې مخکنی ډیلیټ کوم. راځو په دغو جمع علامت باندې اوکې کوو او وروسته له هغو نه دغه ایمیج یو آر ایل چې ده دغه دې باندې اوکې کوو. نو بیرته راځم ګوګل ته، دلته لیکمه نوټې موبایل نوټ د یو موبایل یا موټر یا د هر څه عکس موږ تاسې را خلاصوو. غواړو د دوست هم د موبایل عکس ولیږو په دې رقم باندې. راځم دغه شیر علامت باندې اوکې کومه، دغه باندې دې باندې هم چې کله اوکې وکړو راځو په واټساپ کې یو دوست ته شیر کوو د لینک. نه بخښنه غواړم، راځو دا کوپی کوو، د اجنډا همسې ووایه کافي. بیرته راځو آی فی لوګر خلاصوو. همدا آی فی لوګر هم چې کله خلاص کړه راځو دې ځای ته. په دغو ځای کې یو آر ایل ایمیج، په دې ځای کې هم دا لینک اچوو، د دغو عکس لینک چې کوم له ګوګل نه را کافي کړه دا اچوو. دلته هم کومنټ ورسره کوو، هر څه چې لیکو زما موبایل وګوره دې رقم باندې. نو دوستانو راځو دلته په ویو انفو، دلته په کرایټ باندې اوکې کوو. دا چې کله کرایټ دا به جوړ شي، موږ ته په دې رقم باندې جوړ شو، په دې رقم دوستانو جوړ شو. زه راځم له دې نه استفاده کوم، له دې لینک نه. دا هم چې کله وټاکه راځم کاپي وایم یا شیر وایم. راځم په واټساپ کې دا لینک یو چا ته شیر کومه. دلته هغه نفر چې کله ورسي په دې لینک باندې اوکې وکړي، په دې ډول په دې لینک چې اوکې وکړي یو ته به کوم تصویر چې وم دا د موبایل تصویر مو لیږلی و دا به خلاص شي. چې کله دی دا تصویر وویني خلاص کړي موږ ته اتومات د ده موقعیت هغه آی فی لوګر ته راځي. دا به بند کړو. اوس به راسو وبګورو چې آی فی لوګر هغه څه کش کړي که نه چې موږ کتل. دلته به راسو دې باندې اوکې وکړو، کوز یو ریفریش بټن لري دا به ووایو ګورو چې دا ټول آی فی ادرسونه یې اوس کش کړي دي. اوس فعلا موږ ته جرمني ویلی ده، جرمني هېواد ده. موږ تاسو چې کله موقعیت یې دلته معلوم څه را بسو آی فی لوګر هم چې کله خلاص که نو را بسو آی فی لوګر ته. آی فی لوګر کې به وګورو آی فی لوګر کوم لینک چې موږ چاته لیږلی و. دلته به راسو، دلته به ریفریش کوز بټن ووایو. ریفریش بټن هم چې کله ووایو تر څو هغه آی فی موږ ته راجګ کړي. دا هر چا چې کتلی و لینک هم چې لیږلی و، اوس دوهم لینک ما ولیږه نو هغه په دې آی فی ګانو باندې راجګ، په دې
هیوادو او په 2 IP سره. نو دا IP راځم دا کافي کوم کوزې ولیکل چې کافي ټو کلیپ بورډ. نو دا راځم په یو سایټ کې دلته لیکم IP Finder IP PINDER. دا بیخي زیاتره سایټونه هلته لري خو تاسو بیا معتبر او ښه سایټ پیدا کړئ تر څو د دغه IP اصلي او هغه ښه موقعیت تاسو ته پیدا کړي. نو زه راځم په دې ځای کې IP وایم دفعه کوم دلته IP پیسټوم او پینډ بټن باندې وایم چې کله مې پینډ بټن ووایي نو کته به راسو سو ټول لندن مثلا فلانکی ځای ټایم وخت د دغه ځای IP ادرسونه مکمل سره له نقشې نه په دې رقم باندې به تاسو ته ښکاره کړي چې په کوم ځای کې ده اوس. او همداسې مختلف سایټونه دي تاسو کولی شئ نور سایټونه هم IP لوکیشن مثلا دې سایټونه هم استفاده وکړئ او هغه خپل IP ورکې پیدا کړئ. نو په دې ډول باندې دوستانو دا مې یو بل سایټ کې خلاص کړه په دې رقم باندې مکمل معلومات ماته راوړل کته که وګورو نو په دې رقم باندې معلومات ټول موږ ته راوړل. مختلف سایټونه ستا د خپلې منطقې لپاره مختلف سایټونه ستا پیدا کړه او د دې نفر IP ادرس پکې وګورئ تر څو یې انکور هم تاسو ته معلوم شي. نو دې لپاره زه نور کار نه ورباندې کوم ویډیو ډېره اوږدیږي دا کار اسانه ده او تاسو نور پخپله هم کولی شئ. نو دوستانو کوم ویډیو خوښه شوې وي لطفا چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کومنټ خپل نظر مو راته پرېږدئ. تر بلې ویډیو په څښتن تعالی سپارم.